السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 22مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو ه او بې ټکو یې ولیکل. نن به جمع او اوږده یې لیکو چې څنګه آواز کوي او چیرته لیکل کېږي. اول جمع یې لیکو. جمع یې هغه یې ته ویل کېږي چې دوه ټکي لاندې څنګ په څنګ لري. دا یې د ډیرو شیانو دپاره ویل کېږي او په انګلیسي کې د ای آواز کوي. دا یې پوره هم لیکل کېږي او نیمه هم لیکل کېږي. اول پوره یې لیکو. پوره یې د تورو په آخر کې لیکل کېږي لکه سړي، لرګي، کالي او خادي. اوس نیمه یې لیکو لکه سپینه، نکوریزي. دا یې پوره هم لیکل کېږي او نیمه هم لیکل کېږي او په انګلیسي تورو کې د ای آواز کوي. راځو اوس د اوږدې یې خواته. اوږده یې هغه یې ته وایي چې دوه ټکي لاندې سر په سر لري او په انګلیسي کې د ای آواز کوي. په لیکنه کې پوره هم لیکل کېږي او نیمه هم لیکل کېږي لکه شلومبې، ورستې، خوږې، شیدې او لکه چې، مې، کې. اوږده یې پوره هم لیکل کېږي او نیمه هم لیکل کېږي او په انګلیسي تورو کې د ای آواز کوي. اول مو جمع یې ولیکله چې هم پوره لیکل کېږي او هم نیمه لیکل کېږي. بیا مو اوږده یې ولیکل چې هغه هم پوره لیکل کېږي او هم نیمه لیکل کېږي. نننۍ زده کړه همدغومره وه. د بلې زده کړې پورې د الله په امان.